داشتن یک استراتژی جامع انکشافی که چارچوب فعالیت‌های حکومت را مشخص نماید برای تمام کشورها، مخصوصاً کشورهای جهان سوم که سیستم‌های نوین حکومتداری در آنها هنوز به درستی نهادینه نگردیده است، از اساسات کاری یک حکومت محسوب می‌گردد. پس از شکلگیری نظام جدید در افغانستان از سال 2001 میلادی تا اکنون چندین سند انکشافی تدوین گردیده است که هر یک دستاوردهای قابل ملاحظه داشته است. له 2021 نه تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې او پراختیا لیدلوری د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په دوهم سند 2020 کال کې پراختیا موندلې. افغان حکومت افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ د 2020 کال جنیوا کنفرانس نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړ چې په پایله کې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو ژمنه ترلاسه شوه. دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ANPDF2 یا سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان چشمانداز حکومت افغانستان برای خودکفایی، رشد اقتصادی و صلح پایدار است. این سند برای سالهای 2021 الی 2025 در 3 محور اساسی تدوین گردیده است: اعمار صلح، دولت سازی، بازار سازی. صلح یکی از ارکان اساسی و یکی از محورهای اساسی دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان یعنی ANPDF دوم می باشد. بیشتر از هر زمان دیگر امروز مردم ما و کشور ما به صلح نزدیکتر شده است. جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر تامین این آرزوی دیرینه مردممان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننموده است. آمدن صلح به خاطر انکشاف پایدار، رشد اقتصادی، دولت سازی، ملت سازی و مارکت سازی و به خاطر تامین خدمات اساسی برای مردممان در تمام نقاط کشور لازمه اساسی می باشد. د قانون حاکمیت او د معاصر حکومتولي یو اصلي بڼه د فساد سره په جدي او کلکه توګه مبارزه کول دي. نو ځکه روڼتیا، حساب ورکونه او د فساد سره مبارزه د افغانستان د استراتیژیکو مشارکت او د سولې او پرمختګ په سند چارچوب کې یو اساسي او اصلي اهداف څخه ګڼل کیږي. ما اقتصاد مولد و گسترده ایجاد خواهیم کرد. رسیدگی به مشکلات اقتصادی ناشی از کووید 19 یا پندمیک، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و کاهش اثرات نامطلوب جنگ یکی از اهداف اساسی چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان یا ANPDF2 در محوریت بازارسازی است. افغانستان د سولې او پراختیا استراتیژیک سند به د دولت د 8 ملي لومړیتوب لرونکو پروګرامونو یا NPPS له لارې تطبیق شي. دغه 8 ملي لومړیتوب لرونکي پروګرامونه عبارت دي له: 1. د بشري سرچینو د پراختیا ملي پروګرام، 2. د ولسي تړون ملي پروګرام، 3. د اوبو د سرچینو مدیریت ملي پروګرام، 4. د حساب ورکړې او ډیجیټلي کېدو ملي پروګرام، 5. د اړینو زیربناو ملي پروګرام، 6. د استخراجي سرچینو د انرژۍ ملي پروګرام، 7. د مالی سکتور د مدیریت ملي پروګرام او د سیمه‌ایزې حکومتولۍ ملي پروګرام. معینیت پالیسی وزارت مالیه از آغاز تا اکنون مسئولیت تهیه، ترتیب و ارائه اسناد استراتژیک و دیگر برنامه افغانستان را دارد. با ارائه این سند در کنفرانس ژنو نوامبر 2020 دولت جمهوری اسلامی افغانستان توانست تعهد کمک‌های مالی را از جامعه جهانی دریافت کند. قابل یادآوری است که این سند در ادامه سندهای استراتژی ملی انکشاف افغانستان ANDS و اولین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ANPDF1 تدوین گردیده است. صلح و انکشاف، مبنای خودکفایی.